برکاتو اهلا وسهلا ومرحبا بكم. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشي په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ نن په دوه پښتنو باندې پیلوو چې دغه دوه پښتنې ډېرې مهمه پښتنې دي. یوه دا پښتنه ده چې موږ څنګه کولی شو په عربي ژبه کې یو چاته وایي چې ته د کوم چیرته اوسېږي، او همدارنګه موږ څنګه کولی شو چې ورته وایو ته د کوم هېواد څخه یې. دغه دوه پښتنې ډېرې مهمه پښتنې دي، باید لازمه ده زموږ ستاسو زده یي. ښه، لومړی راځو وایو چې موږ څنګه ویلی شو چې ته چیرته اوسېږي. دې په عربي ژبه کې داسې وایو چې این تسکنو، این تسکنو، این تسکن، ته چیرته اوسېږي. مثلا کار چیرته اوسېږي، زه مثلا په افغانستان کې اوسېږم، زه به وایم انا اسکنو فی افغانستان یا اسکنو فی افغانستان، زه په افغانستان کې اوسېږم. ښه، بله پوښتنه موږ نه کوي مثلا چې په کوم ولایت کې اوسېږي. من ای محافظه، من ای محافظة، د کوم ولایت څخه یې. ته به دې جواب څنګه وایي به چې انا من محافظه اللغمان، زه د لغمان ولایت څخه یم. صحیح. بله پوښتنې ته راځو وایو چې تا ته یو څوک وایي چې ته د کوم هېواد څخه یې. من ای دوله، من ای دوله انت، ته د کوم هېواد څخه یې. دې جواب به څنګه ورکوو؟ وایي به انا من دوله افغانستان، زه د افغانستان هېواد څخه یم. انا من دوله افغانستان، زه د افغانستان هېواد څخه یم. بله پوښتنه کوو چې څنګه ویلی شو چې موږ ته څو کلن یې. کم عمرک، کم عمرک، ستا عمر څومره دی، ته څو کلن یې. انا عمري 27، زما عمر څومره ده، 22 کلن، یا زه 22 کلن یم. نو چې هر څومره ستاسو عمر وي تاسو به هغه ورته وایي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته عددونه هم وښیو چې عددونه څنګه په عربي ژبه کې لوستل کیږي. همدارنګه د یو نه به شروع کوو، همدارنګه تله تناهي پورې انشاءالله. درنو قدرمن دوستانو، دا و زمونږ یو لنډه ویډیو. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته مختلف جملات، همدارنګه مختلف کلمات زده کړو چې موږ څنګه په عربي ژبه کې استعمالوو. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ.